د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د ایران اسلامي جمهوریت له سفیر بهادر امینیان سره کتلي. د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې د کتنې په پیل کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د ایران اسلامي جمهوریت د همکاریو قدرداني وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. منصور د انرژۍ په برخه کې د ایران د لیوالتیا مننه وکړه او په هیواد کې د انرژۍ او اوبو سرچینو د پراختیا په برخه کې دوه اړخیزې همکارۍ مهمې وبللې. دغه راز د ایران سفیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو پر ارزښت خبرې وکړې او د خپل هیواد د همکاریو د زیاتوالي او دوام په اړه د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. افغانستان په سیمه کې د اوبو سرچینو له پلوه له بډایو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه یې د هیواد د اقتصاد د ودې او ښه والي لپاره له دغو ارزښتناکو سرچینو څخه ښه استفاده نه ده شوې.